د ولسمشر غني تازه او مهمه وینا د پاکستان په اړه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ده. ولسمشر غني ټینګار کوي چې د جمهوري دولت پر مهال پاکستان سره په مذاکراتو کې شرط دا و چې افغانستان به پاکستان ته مرکزي اسیا ته د رسیدو لاره ورکوي، خو په بدل کې باید د افغانستان مالونه هم په مستقیم ډول د هند بازارونو ته ورسیږي. ښاغلی غني وایي زموږ جنجال له پاکستان سره په دې کې و چې له هندوستان سره تر خپلې کرښې پورې باید زموږ لاریو ته اجازه ورکړي، اما 8 کیلومتره پس له هغه نه چې اصلي د هندوستان ګمرکونه کوي، دا به یې مجبوره کړو چې بیرته ټول مال ښکته او بیا بار کړو، او دا د منلو وړ نه وه. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله